Bismillahirrahmanirrahim. Razu lesson 5 of PowerPoint 2010. پنځم نمبر د موږ تاسو بیا هم فایل ټپ باندې کار کوو. کمانډس ان فایل ټپ او وات از اوپن کمانډ. نو موږ تاسو سره ولو اوپن کمانډ متعلق او چې موږ تاسو مخکې سیو او سیوس کمانډ متعلق کړل. نن راځو چېرته اوپن کمانډ ته راځو. راځئ ولې تعریف زده کړو. اوپن کمانډ از یوز ټو اوپن سیوډ فایل اور پریزنټیشن. د اوپن کمانډ په تر زده کولی شم مخکې له مخکې سیو شوي پریزنټیشنونه یا مطلب فایلز هغه څه کړمه را خلاص کړه بیا را اوپن کړمه. د اوپن لپاره شرکټ شي د ما سره کنټرول پلس او. تاسو ګورئ دلته فار ایگزامپل ته ما یو پریزنټیشن مطلب جوړ کړ د اوپن کمانډ باره کې. دا مطلب د دې په اړه معلومات دي. دا څه کوم یو ځل سیو کوم ښه چېرته د ډیسکټاپ پر مخ باندې په کوم نوم سره اوپن سیو مې کړ. کنټرول ډبلیو پریس کوم کنټرول پلس اف پریس کوم. اوس زما ضرورت دا شو ګورئ تاسو ورته دا زما سره مخکې له مخکې تیار جوړ شوی چې دی پریزنټیشن دی. زه غواړم مطلب پاور پوینټ ته راشم او دا پریزنټیشن څه کړم را اوپن کړم. چېرته به راځم ورپسې فایل ټب اوپن باندې به کلیک کوم. دلته اوس ګوره ماته وایي چې را اوپن کړه. څه شی غواړې د کوم ځای نه لایبرري نه ته مطلب غواړې یعنې مطلب ته ورته مشخص کړه چې ستا پریزنټیشن په کوم ځای کې دی لوکیشن یې چېرته دی. ورته وایم چې را مای ډاکومنټ کې دی مطلب پبلک ډاکومنټ کې دی یا فار ایگزامپل زه ورته وایم چې را چېرته دی ډیسکټاپ کې دی. اوس ګورئ کله چې ما ډیسکټاپ انتخاب کړل ته ما سره کوم دي دې ایریا کې دا ایکنه ټول ډسپلې کېږي. په بعض اوقات امکان لري تاسو مکمل فایل نه ښکاره نه شي نه. نو دې لپاره موږ څه کوو ایکسټینشنز استفاده کوو. ښه ایکسټینشنز فایل فارمټ سټریک ډاټ سټریک اټ مین آل فایلز زما په کار دی انټر کړه. اوس ګورئ ما سره دومره فایلونه نور هم څنګه شول دلته اډ شول. ما ورته څه وایي چې را په دې ډیسکټاپ څخه کې زما ټول فایلونه په کار دي. دلته ما څه انتخاب کړه ورته سټریک ډاټ سټریک دا ایکسټینشنونه دي. ښه دا موږ تاسو ورډ او ایکسل کې ورباندې کار کړی دی. ښه وټ از ایکسټینشنز فایل فارمټ دی موږ تاسو سره. دلته ما ورته وایي چې زما ټول فایلونه په کار دي. تاسو مطلب ویزن هم کولی شئ انتخاب ورته سټریک ډاټ سټریک یا پر ایگزامپل تاسو په دې ساعت کې صرف چې په کار دي آل پاور پوینټ پریزنټیشن لکه تاسو ګورئ سټریک ډاټ پی پی ټي ایکس شو پی پی ټي شو مطلب پی پی ټي ایم شو. دا ګورئ دا ما سره مکمل شي دي د دې ایکسټینشن دی کلیک کړه. نو دلته اوس ګورئ تاسو ورته صرف د پاور پوینټ فایل نه ته ما سره څه کوي ډسپلې کېږي. اوس ګوره ما سره مکمل شي د پاور پوینټ دی. ښه د پي تاسو ګورئ ورباندې ته ما سره څه لیکېږي پاور پوینټ. دې ځای نه مطلب تاسو کولی شئ چې را سټریک ډاټ پی پی ټي ایکس زما په کار دی اوکې که اوس تاسو ګورئ ما سره مکمل شي راغلی پی پی ټي ایکس راغی. یا پر ایگزامپل تاسو څه په کار دی پی پی ټي والا په کار دی د پاور پوینټ 2003 فایل تاسو په کار شو انټر کړه. تاسو چې کوم دلته 2003 فایل وجود ولري هغه ته ډسپلې کوي درته. یا پر ایگزامپل تاسو څه په کار شول پریزنټیشن شو زموږ تاسو په کار شوله. دا اوس ګورئ زما څه څه ډسپلې کېږي پریزنټیشن شو ده. دې لپاره موږ تاسو ایکسټینشن شي ده سټریک ډاټ پی پی ایس ایکس. یا پر ایگزامپل تاسو په کار شول پاور پوینټ ایکس ایم ایل تاسو په کار شول. نو په دې ساعت کې تاسو مکمل هغه څه کړي ډسپلې به کړي درته. یا مطلب تاسو ټمپلیټ په کار شول کوم پریزنټیشن چې تاسو هغه ټمپلیټ کې سیو کړی دي هغه ډسپلې کولی شي. یا پر ایگزامپل زما څه په کار شول آل ویب پیجز ایچ ټي ایم ایل مطلب ایچ ټي ایم شو. ته اوس ګورئ تاسو ورته ویب پیج که تاسو غوښتل د اوپن کړي دلته مکمل ته ډسپلې کوي درته. افیس ټیم تاسو په کار شول. نو تاسو ګورئ ما سره مختلف قسمه شي دي فارمټونه دي. زه ورته وایم چې را زما یو پریزنټیشن په کار دی خو نوم یې چې دی اوپن دی. نو زه کله چې وپریس کړم ورپسې ما سره ډایرکټ څه راځي لاندې دومره دي ګوره انتخاب کړه. اوس ګورئ ما سره مستقیما هماغه پریزنټیشن څنګه شو اوپن شو نوم یې چې ما سره اوپن ونه. یا پر ایگزامپل راځم ورپسې اوپن ته راځم ودې چې را زما ډیسکټاپ پر مخ باندې یو څه په کار دي سټریک ډاټ سټریک آل فایل څه کړه ما ډسپلې کړه. ښه اوس ته موږ تاسو پیدا کوو چې یاره دا دی. ښه دې کې خو نور څه مسله نشته. اوس تاسو ګورئ اوپن چې کوم مطلب مختلف قسمه آپشنز لري. ښه اوس پر ایگزامپل دغه پریزنټیشن دی زه غواړم څه وکړم دا په مختلف ډولونو څه کړم را اوپن کړم. اوس ګلته ما سره څه کړي اوپن ما ته څه کوم قسم غواړې لکه اوپن بس ډایرکټ درته را اوپن کړي. ته وکولی شي نه ریډ آن دی زما په کار دی چې وکړه زما کوم قسم په کار دی اوپن ریډ آنلی کلیک کړه. دا پریزنټیشن زما سره کوم حالت کې را اوپن شو
ریډ آنلی حالت کې یعنې مطلب زه چینجز پکې نشم راوستی د چې دې مختصر صرف ریډ آنلی دی فقط لوستلو دپاره دی یا مطلب صرف مشاهده کولو دپاره دی نه زه دې کې تغیرات یا چینجز نشم راوستی ځکه ما سره پاس په ټایټل بار کې ډسپلی کوي چې ریډ آنلی فقط د لوستلو دپاره دی یا پر ایگزامپل دا غواړي دا سلایډ چې کوم دی یو بل شکل به اوپن کړي پر ایگزامپل دا ته چېرې زما ډیسکټاپ کې پکار دی یو پریزنټیشن دی دا دی په کوم شکل یې غواړم یاره اوپن از ا کاپي مطلب د دې اوپن پریزنټیشن ما ته یو دنه کاپي را اوپن کړه ګورې په دې کلیک وکړه دلته ما سره څه راغلل کاپي لکه اوس ګورئ تاسو دې کې نمبر تاسو ته مشخص کوي ښه کاپي 1 اپ اوپن ډاټ پی پی ټي ایکس مطلب دا شو چې اول نمبر کاپي دی د کوم سلایډ یا مطلب د کوم پریزنټیشن د اوپن پریزنټیشن چې کوم ما سره اول نمبر کاپي راغله اوس کته کې زه چینجز راولم نو اوریجنل کې به تغیرات نه راځي ښه دا صرف ما لپاره یو کاپي راوچته کړله تاسو ګورئ سیو کړئ اوس تاسو مشاهده کړئ دا ما سره څه راغلي دي دا ما سره اوریجنل فایل دی ګورم دې کې تغیرات نشته اما که دا کاپي را اوپن کړم دلته ما سره مستقیما څه کېږي تغیرات پکې راغلي نو تاسو خوښه ده که چېرې تاسو غوښتل چې یو پریزنټیشن کې مطلب تغیرات راشي صرف دغه په کاپي کې تغیرات راشي نو څه وکړه اوپن از ا کاپي نه استفاده وکړه یا پر ایگزامپل خپل فایل ته راځم ته مې را اوپن کمانډ استفاده کوم ډیسکټاپ پر مخ باندې دا پریزنټیشن دی په کوم شکل غواړم یاره اوپن ان براوزر د اوس ګورئ مسله دا ده چې اوپن ان براوزر د کوم وخت کار کوي ښه کله چې موږ تاسو دا مطلب ایچ ټي ایم ایل فارمټ کې موږ تاسو سیو کړ چېرته د ایچ ټي ایم ایل په فارمټ کې یعنې مطلب د ویب پیج په فارمټ کې کله چې موږ تاسو یو پریزنټیشن سیو کړ هغه دې ځای نه موږ تاسو څه کولی شو اوپن کولی شو لکه تاسو ګورئ فار ایگزامپل څه ډول دلته مطلب ته یم چېرې ویب پلس سلایډس ها دا مطلب موږ تاسو سره موضوعات دي نه ایکول آر ان ډي دا مې څه وکړه سیو ته راځم کوم فارمټ غواړم ته مطلب ته یم چېرې زما ویب پیج په کار دی ښه کوم فارمټ کې غواړم ایچ ټي ایم ایل فارمټ کې نو ګورئ موږ تاسو مختلف قسم فارمټونه دي ښه ایکس ایم ایل فارمټ ستا په کار شو ایچ ټي ایم ایل ستا په کار شو نو رقم فارمټونه موږ تاسو داسې کې دي وجود لري ښه زه ورته یم چېرې زما کوم فارمټ په کار دی ایکس ایم ایل والا فارمټ زما په کار دی چېرته سیو کړه راته دا ډیسکټاپ پر مخ باندې سیو کړه ما سره سیو شو که نه کنټرول ډبلیو پریس کوم ورته یم کنټرول ان او کنټرول او مې ما ته څه وکړه اوپن کړه کوم ځای نه ډیسکټاپ د مخ نه ښه څه شی غواړئ زه ورته یم چېرې سټریک ډاټ ایکس ایم ایل زما په کار دی تاسو ګورئ ما سره کوم فارمټ دی ایکس ایم ایل فارمټ دی تاسو ګورئ ما سره کوم دی بیا هم غیر فعاله دی علت دا دی دا ما په ایکس ایم ایل کې سیو کړه خو کله که تاسو مطلب په ایچ ټي ایم ایل کې سیو کړئ څه ډول ګورئ تاسو ورته فار ایگزامپل ورته یم چېرې ایچ ټي ایم ایل هایپر ټیکسټ مارکپ لینګویج ښه پلس سلایډ دا د دې په اړه موضوعات شول راځم ورپسې سیو کومه چېرته د سکرین پر مخ باندې یا ډیسکټاپ پر مخ باندې په کوم فارمټ کې ورته یم چېرې ډاټ ایچ ټي ایم ایل ښه ما سره سیو شو که نه د ایچ ټي ایم ایل فارمټ کې ما سره څنګه شو سیو شو دا دی د کوم فارمټ دی ما سره ایچ ټي ایم ایل فارمټ دی ښه دا به تاسو د تغیرات پکې راولو ښه یس ښه اوس ګورو دا موږ تاسو اوپن کوو یو ځل دا ما سره موزیلا فایرفاکس کره اوپن شو که نه دې لپاره موږ تاسو څه کوو دی چېرې دا ما ته څه کره اوپن کړه ښه چې نو پیج لپاره ما څه کړی دی سیو کړی دی راځم ورپسې اوپن ته ورته یم چې زما یو دنه پریزنټیشن څنګه دی ویب پیج فارمټ کې دی کوم ځای کې دی ډیسکټاپ پر مخ باندې دی ښه دلته موږ تاسو ته څه کوو را پیدا کوو سټریک ډاټ سټریک ښه یا موږ ته وتل چېرې سټریک ډاټ ایچ ټي ایم ایل دا دی مله څه وکړه براوزر کې را اوپن کړه اوپن ان براوزر کلیک کړه دې باندې یس
دا اوس ګوري مطلب نوشته داس په دې شکل څنګه شوله تبدیل شوله کنه بعض وکړه مطلب دوی ریکګنایز نه کړي دا داسې یو شکل باندې خو مطلب چې زده کوي چې اوپن براوزر کوم ښکار کوي کله چې تاسو یو سلاید د HTML په فارمټ کې تاسو سیو کړه ښه بل ور بس راځم فار ایگزامپل یو بل سلاید اوپن ومه یا پریزنټیشن اوپن کوم ځای نه د ډیسکټاپ نه ښه کوم یو دی دا دی کوم شکل مطلب غواړم تیمرا اوپن ان پروټیکټ ویو اوس ګوري تر اوسه موږ تاسو مطلب پروټیکټ نه لوستلی ښه انکرپشن تر اوسه موږ تاسو نه لوستلی دلته زموږ تاسو ډېرې مسلهګانې پاتې دي ښه بیا چې داخله موږ تاسو پروټیکټ مطلب ولوستل ډېرې مسلهګانې ګوري تاسو ورته پروټیکشن دی مطلب انکرپټ کیا مطلب مارک از فاینلی کا ډېرې مسلهګانې ته پاتې دي ښه خو تاسو مطلب فرض کړئ دلته ما ورته څه وایي چې را مارک as a final دا مثلا کوم دی مطلب یو سکیورټي یو ډول دی ښه نو تر راسه ورپسې چېرته مخکې د سیو نه چېرته لاس ورپسې انفو بیا پروټیکټ باندې کلیک وکړئ چېرې مارک as a final اوکې که چېرته سیو کړه ډیسکټاپ پر مخ باندې ښه په کوم نوم سره مارک as a final سیو شو ما سره فینل اوکې که کنټرول ډبلیو او کنټرول ان اوس مطلب زه غواړم مارک از ا فاینل په نوم سره ما سره یو پریزنټیشن دی دا څه کوم اوپن کول غواړم دا ما سره کوم حالت دی پروټیکټډ حالت دی ښه دلته راشه ورپسې اوپن که راته یو دله پریزنټیشن دی چېرته دی په ډیسکټاپ باندې دی نوم یې چیرې مارک از ا فاینل کوم شکل باندې غواړم دی ګوره اوپن ان پروټیکټ وی کلیک دا اوس ګورو ته ما سره څه راکړل پروټیکټ ویو This file was opened in protect view. Click here for more details. اوس مطلب دا شو دې دلته غلط نشم راوستی ځکه دلته ما سره کوم دی enable editing کله چې ما ورته چې enable کول غواړم دې باندې کلیک وکړه تا سره اوس مطلب څنګه شو هغه enable شو edit anyway اوس زه څه کولی شم دې کې رقم تغیرات راوستی شم خو تر اوسه موږ ته مطلب دغه انفو کمانډ نه دی لوستلی ښه دلته زیات شمېر موضوعات پاتې دي ښه بیا بالاخره ورباندې مفصلا کار کوو بل مطلب زموږ ته سره بعضې نور هم لري اوپن کمانډ ډولونه موږ ته سره شته دي فار ایگزامپل ډیسکټاپ د مخې نه زه غواړم یو دنه پریزنټیشن را اوپن کړم په کوم شکل باندې اوپن اینډ ریفایر مطلب دا دی امکان لري بعض اوقات یو پریزنټیشن کې کنټینټ څه مسله مطلب ولري یعنې په اسانۍ سره اوپن نه شي یا مطلب ډامیج شوی وي یا کوم وایرس وهلی وي یا څه بله مسله پکې وي نه نو اوپن اینډ ریفایر په تور باندې ته کولی شې حد اقل تر 5% پورې امکان وجود لري چې یو پریزنټیشن ته داسې کړي را اوپن کړي نه اما 100% چې کوم دی امکان لري دا د مطلب پریزنټیشن را اوپن کړي دا یو ضعیف غوندې کمانډ دی مطلب بعض اوقات مطلب کېدلی شي یو پریزنټیشن څه کړي درته ریفایر کړي ته د بیا را اوپن کړي ګوره ورته یم چې را دا پریزنټیشن دی فار ایگزامپل دا خراب شوی ډیمیج شوی څه ورته یم چې را چې ما څه پکار دي اوپن اینډ ریفایر کلیک کړه که څه مسله درلودله ما ته به څه وکړي مسیج به راته راکړي اوس ګورې دا څه مسله نه لري ما ته مستقیما څه کړ را اوپن یې کړ ښه بیا راځم دلته فایل اوپن باندې کلیک کوم ډیسکټاپ ښه ورته یم چې را زما سره چې کوم دی دا پریزنټیشن دی څه وکړه ما ته شو پریویس ورژن دا ما سره کوم دی دا پریویس ورژن دی موږ سره مطلب شو previous version تاسو ګورئ ما سره کوم حالت دی previous version presentation نه دی ښه .pptx دی ورته یم چېرې زما څه پکار دي ما یې شو که اوپن که راته ما ته پیدا نه کړ نه ورته یم چېرې ډیسکټاپ پر مخ باندې ما سره کوم دي بعضې سلایډونه شته دي ښه ګورئ د دې کمانډ مطلب دا دی چې هغه پریزنټیشنونه چې هغه مطلب په پریویس ورژن کې څنګه وي جوړ شوي وي هغه کولی شي دې نه څه کوي ډسپلی کوي چېرې شو پریویس ورژنز ښه دا اوس ګورئ ما سره کوم دي دا دوه دنې پیدا کړل پریویس ورژن اف ډیسکټاپ نه ښه بل موږ تاسو امکان لري د اوپن په کمانډ په تور باندې موږ تاسو کولی شو چې یو دنه فایل فار ایگزامپل فلش نه یا مطلب یو سی ډي نه دې نه موږ تاسو کولی شو څه کړو هغه اوپن خو ګورئ جنرالي اوپن کمانډ چې کوم دی دغه څه سره ارتباط لري چې هغه مطلب آلریډي سیو شوی وي مطلب لکه تاسو یو پریزنټیشن مخکې له مخکې سیو کړی دی د بعضې تغیراتو لپاره یا مطلب د
کتلو دپاره تاسو هغه څه کولی شئ که دې ځای نه مستقیما راوپنولی شئ. نو دا اوس زموږ تاسو سره اوپن کمانډ چې موږ تاسو مطالعه کړی. بیا به انشاءالله سټیپ بای سټیپ مخکې ځو.